ملګرو سلامونه مې واخلئ. د یو چینار لاندې په ضلع شانګله سټ ګل آباد او بیا دلته جی ورته وایي جی زمونږ د تره کورونه دي، د هغې لاندې یو چینار دی، د هغې لاندې ولاړ یم. وایي اور یې اغستی غرغنډې تر اسمانه رسي، بیا به د نوم په چینارونو باندې نه لیکمه. زه په تاسو باندې یو ځل بیا ماسک په خوله، دې ته به موږ پخوا کورې وې کورې، اکثر به د سوري وغیره داسې پټي کې به یې واښه ماښه یا شنه ګیا خوړه کم چې به د هغو دپاره نه و نو هغو ته به یې کورې اچو. په هر حال کووډ 19 موږ ته هم کورې واچو. نو نن به درته داسې لږ د خزان یا چې کوم دی دا پاڼې ریجېږي او ونې وچېږي د دې حالات درته د ضلع شانګلې لیلوڼۍ ښیمه چې هغه به راشي د ګلونو د موسم غوندې. خو زه به ډېر لرې د خزان بادونو وړی یم او د دار په سر به روغانۍ د مرګ په خوب وده وي، ته چې راځې او بیا راځې او بیا راځې سپرلیه. د خزان ماحول درته ښیم. یو ځوان ولاړ دی په دې خزان ماحول کې، بهار سوچونه کوي. ځوانه څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک. د کوم ځای؟ ښه پولیس لاین یې. نو دلته څه کوې؟ ښه ټکټر یوه کوي. پخوا به په دې غویانو باندې یوه کېده، نو هغه ښه وخت خو که دا ښه وخت دی؟ دا ښه وخت دی، اسانتیا ده که نه؟ وعلیکم سلام. نیکه په خیر نیکه په خیر. د کوم ځای نه رالې ته؟ زه خو د جامرې نه. چېرته تللی وې؟ کلي ته څه شي له تللی وې؟ اجاره وه نیکانو. ښه نیکانو اجاره وه. د اجاره څه شی؟ ها اجاره جواري. یعنې تاسو ټول کال دا پټی سنبال کوئ، بیا جوارو کرئ، بیا درمندونه واخلئ او پاک صاف سپینې دانې چې کوم دی نیکانو له ویسئ دا اجاره یي. ستاسو په پټي څو اجاره ده؟ 11 سټې. تاسو ته پکې څو پاتې شو؟ زمونږ ته پکې 15 سټې. ښه، نو خوشحاله یې که نه؟ جوار وایي چې څه کالې ګران دي؟ جوار ګران دي، جوار څه کال شوي نه وي، لاندې سوکړه تېره شوې ده که نه؟ او څنګه چل جرنده شته دی بره ستاسو طرف ته جامره کې؟ نو کوم ځای ته جرندې ته راوړ؟ کاړونو ته. نو دا خو ډېره لرې فاصله نه ده؟ په اوږی راوړئ که پاسونو؟ ښه نور ښه یې که نه؟ ما سره چیس کې خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کومه. نیکه ته څه ویل غواړې نور؟ ټکټر مکټر کار ښه روان دی؟ پټی ښه واړو؟ ښه خوشحاله اوسئ. دا چې زمونږ کلیوال ساده باده خلک دي، پورې هغه چې کوم دی کلیوال چرګ دی ورسره چرګې دي، دا کله چې دا ټکټر پټی اړی نو دوی پکې لتې شتې وایي چېرته څه چینجی روځي، چېرته څه خوراک مراک روځي، دا د دیو خوراک دی. او دغه پورې ځای کې به ډېر زیات نلونه هغې نه به موږ قلمونه جوړول کله چې به دلته سکول ته تلو پخوا په زمانه کې. قدرمنو ضلع شانګله لیلوڼۍ او زه په خزان ماحول کې روان یم. د ذهن د بهار کېدو یوه هڅه کومه. دا املوک دی، دا اوس هم د دې پاڼه زیړه ده او څه پاڼې چې دا دی راغورځېدلي دي. دا پرسیمن ورته وایي یا جاپاني پل ورته وایي. دا ډېر مشهور دی او دا ډېر زیات کېږي په شانګله کې. دا بره زیړه ونه چې دا توت دی توت. نو ځکه خو وایي چې توتان پاخه شو خارو مړه شوه، ما به څنډل دی به خوړل مشغول به ونه. دا کیکر دی، د ده پاڼه هم زیړه شوې ده چې کیکر خوی شا به نوی خار زرغون کا، زه ګل ویشم زه به هم د ګلو کرشم. نو دا بکیانه ده. هغه ټال هغه بکیانې لاړې ښې دې وکړلې ناجاړې لاړې قدمونه ږدي د زاڼې لاړې. او قدرمنو دا زما سوری دی سوری. وایي کله چې خبرې د خپل اوقات نه غټې شي او سوری د خپل قد نه لوی شي نو ته پوه شه چې نور په ډوبېدو دی. دا ډېر لوی حکمت دی په دې جمله کې. یعنې داسې قصه به نه کې چې په هغې کې ته کبر غرور تکبر ته لاړ شي. نو د نور د ډوبېدو نه مطلب دا دی چې د انسان
چې کوم د ژوند زغل دی چې کوم نارمل ښکلی ژوند کوي نو هغه را په ټیټېدو دی. بهرحال ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. او دغسې دوه ځوانان زما خیال دی چې د سکول نه را روان دي که د کالج نه را روان دي. ځوانانو سلام علیکم، څنګه یې ټیک ټاک خوشحاله؟ دلته راشئ جي جوړه ودرېږئ جوړه تاسو سره یو څو خبرې وکړم. دې خوا ودرېږه د سره امیر صاحب څنګه یې؟ خیر دی. ښه ټیک ټاک کالج کې که په سکول کې؟ کالج کې وم. کم کلاس کې؟ سیکنډ ایئر. او ته؟ فرسټ ایئر. ستا څه دی کوم سبجیکټ دی؟ پری میډیکل دی که انجینیرینګ؟ ښه آرټس دی. او ستا؟ پری میډیکل دی. الپورې کالج کې؟ د الپورې کالج حال څه دی یاره؟ دې کالج کې خو ما هم سبق ویلی دی، هغه وخت کې به استادان نه وو وی چې یاره دلته راتلی نه شو، فیسیلیټیز نشته دی او جم او یخې. نن سبا پوزیشن څنګه؟ ښه زبردست. د ساینس کلاسز هم ټول اخیستی کېږي او د آرټس هم؟ تاسو ښه مطمئن یې؟ پرنسپل څوک دی نن سبا؟ حافظ الرحمن صاحب د کس هغه؟ ښه هغه محترم زمونږ هم استاذ و. نو لکه تاسو څه خیال دی مخکې به بیا څه کوئ د دې کالج نه چې وځئ نو خپل د سیمې دپاره شانګلې دپاره به څه کوئ؟ لکه څه ارادې لرئ که نه؟ لکه څنګه؟ لکه مخکې بیس دا سیزونه به کوو. ها او د کالج فیس وغیره سکالرشپس دا پکې میلاویږي که نه؟ ځکه چې شانګله خو غریبه ده که نه؟ میلاویږي. ها هر څه پکې میلاویږي. مطمئن یې د سبق؟ ها خوشحاله اوسئ. ډېره مینه او احترام. السلام علیکم. السلام علیکم. دا چې زمونږ د ضلع شانګلې په دې سختو پختو کاڼو کې په دې سختو حالاتو کې دیو خپل سبقونه وایي. یاره یو نیک په لاسګاډي کې دی ته موږ ګاډۍ وی صحیح راغستې دي. یا نیکه دا دې څه راغستې دي؟ ها په خیر دا څه دي؟ څه دي؟ کل دا څه دپاره وړي دا کل؟ ښه یعنې دلته تاسو څاوري ساتئ دغه کلو نه بیا دغه تاسو ته بوتاوه جوړه کوي بیا میخې پی کوي. ښه نو دا خو به نور کله خلکو په اوږه وړو ته یې اوس په لاسګاډي کې وړي. ها هغه ورځې لاړې ښه چې پلار کره به لاړې. څاوري څومره دي د خیره؟ ښه کل او پګ او دا ټول څیزونه اوس وموړئ که نه؟ یاره د کلو ریټ نن سبا څه دی ریټ؟ د خوده وتېری که نه؟ برابر نه دي ریټونه؟ 12,500. یاره د عمران خان حکومت خو دا خلک ونه سټل سم ختم کړي. ها لا د باندې غورځولي دي. نو څنګه د غریبو د ګرانۍ اندازه څنګه ده؟ ګرانۍ اندازه دا ده چې چیني په څو ده، اوړه په څو دي، د غریب پټو خو به سره مخ نه. نو اوس خو بیا وټونه را روان دي نو بیا به څنګه چل کېده خیره؟ نو بیا به یاره اندازې ته ګورو. ښه دا بیټ به وهې که نه؟ نو یاره د بیټ نه به نور زمونږ نه افراد دي که نه؟ بیټ ته ووالې نو موږ یې والو. زه خوشحاله اوسم. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. قدرمنو دا پورې خوندې کاکا ولاړ دی. خوندې کاکا سلام علیکم. ښه ټیک ټاک څاوري دې راویستې دي؟ څنګه چل دی؟ میخه لنګه ده که زاڼې ده که تندی ده؟ زاڼې ده. او دا دغه کټونی ورسره هم د دې ده؟ او څه نوم دی د دې میخې؟ او بسران. دا بسران ده جي دا د دې خلکو میخې دي او پې بیا نومونه هم ایښي. او دا پورې تاسو کتی شئ دا جوار پراته دي. جوار درمن د دې پټي اغستی شوی دی او دا جوار اوس دې وچېدو ته ایښي دي. ما وچېدو ته تصویرونه په بله ایښي دي. باران مې هر ارمان له ګوتې په مره ایښي دي او د سګني باران د قهر نه مې یره وشوه. په روانو روانو دیوالونو مې بوجه ایښي دي. ګیر چاپېره د ټانټو ټوپونه په درمن کې جوار پراته. منې په خیر ځوانه ستړی مه شې کالجیا په خیر. دا دوه ځوانان هم را روان دي. هلکه په خیر هلئ ځوانانو څنګه یې تاسو؟ ښه یې کالج کې که سکول کې؟ سویم کې فرسټ ایئر کې. دغه دی آرټس دی که ساینس دی؟ څه شی دی؟ پری میډیکل؟ څه به جوړېږي چې مخکې لاړ شي؟ ډاکټر به جوړېږي. نو بیا به څه کې؟ د دې قام خدمت به کې. او د کم ځای ته؟ بیاګلۍ. دا د بیاګلۍ دی دا ځواني. یاره قدرمنو د شانګلې ځوانان دي. هی هی سپېرداد داسې لۍ ړقۍ راړقۍ داسې ټیټې کې ټیټو خاخ د زلفو یې په خپله خدای راټیټ کو. ګنې زه د یار تر قد پورې کوتاه وم. بس ملګرو داسې ده چې پورې خلک لګیا دي شیټرینګ وباسي او د ژوند یو زغل دی روان دی. په دې کلي کې هم اوس ورو ابادي ډېره شوه. دا اوس باغ دی دلته. دا زمونږ یو تره دی باغ پاچا خدای دې وبخي اوس وفات شوی دی. نو هغه به دلته ناست و موږ به ورسره ډېرې ګپې شپې لګولې. دا املوک اخري املوک پاتې دی جي.
ما چې تاسو ته ویل دا شی دی نو دا د دې ځای اخري املوک دی او بس پاڼې ماڼې ته تللي دي خو تشې دانې پاتې دي ځوانه په خیر علي څنګه یې ټیک ټاک خوشحاله دا ځوان هم بس خوشحاله دی دا پورې د نتا سر دی دا دنګه سوکړی چې وینئ قدرمنو دې ته به په یو ساه باندې تلو راتلو زمونږ چې کله په خیر ستړي مه شئ کلي کې به وو که نه هغه وخت کې خو دا غرونه او منډې ترړې او سټیمنا هر څه بهرحال خوشحاله راته اوسئ ما وی چې نن د خزان دا رنګونه شریک کړو که هر څومره په ژوند کې خزان او بهار راځي خو باید چې موږ ژوند ته په مثبت نظر باندې وګورو او ژوند په ښکلي ډول باندې تیر کړو افسر افغان ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان